الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن أبي السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. دی منار د اسلامی رادیو قدرمنو عزتمندو اوریدونکو او خصوصا د اسلام د سپیڅلي لار درنو او عزتمندو اوریدونکو د امام نسائی رحمه الله کتاب الطهارت کی مختلف ابواب تاسو واوریدل. آخرنه باب التوقیت فی الماء، د اوبو د محدودیت یا د اوبو د تحدید خبره وه چې کله اوبه اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کله چې اوبه په اندازه د دوو چاټیو باندې وي نو هغه نه پلیتیږي. نو علمو دا ویلي دي چې د رسول الله علیه السلام د دې حدیث مطلب دا دی چې اوبه د قلتینو نه کمې وي نو هغه قابل ملاحظه دي او ته به ګوري چې هسې نه نجس شی او پلید شی ورسره خلط شوی وي او د هغې اوصاف یې تغیر کړي وي او اوبه یې نجسې کړي. خو چې کله د دوو چاټو په اندازه یا د هغې نه زیاتې وي نو د نجس په اختلاط باندې هغه نه پلیتېږي. اگر چې اهل علمو دا هم لیکلي چې اوبه لږې وي که ډېرې وي او دا حقه خبره ده، خو چې کله نجس او پلید چیز اوبه تغییر کړي نو که دا لږي او که ډېري نو بیا پلیتیږي. خو دا هغه صورت دی چې د اوبو کیفیات او د اوبو صفات یې بدل کړي نه وي، تغییر کړي نه وي. نو اهل علمو د دغې قلتینو مقدار خصوصا مقدار معاصر د قلتینو دپاره بعض اهل علمو 500 رتله ښودلی دی او بعضې 250 رتله، خو په معاصر لحاظ بعض اهل علم ویلي دي چې دا 1.9 لیټره اوبه چې دي دا د قلتینو په اندازه باندې دي. علا کل حال دغه تحدید او توقیت په اوبو کې اوس امام نسائی رحمه الله باب قائم کړی دی او په دې کې د دې ذکر کړی دی چې غسل ممنوع دی په ولاړو اوبو کې. باب دی په بیان د منع کې عن اغتسال الجنوب فی الماء الدائم، د دې نه چې جنوب سړی غسل کوي په ولاړو اوبو کې. په دې اړه باندې امام نسائی رحمه الله فرمایي: اخبرنا الحارث بن مسکین، خبر را کړی دی موږ ته حارث دوی د مسکین قراءة علیه چې دا حدیث لوستلی شو په حارث ابن مسکین. وانا اسمع او ما اورده عن ابن وهب د ابن وهب نه، معنا دا د ابن وهب قرات کو او استاد زمونږ په حدیثو کې حارث ابن مسکین. انا عمر نه نقل کوي د عمر نه، دا کم عمر دی وهو ابن الحارث چې هغه د حارث دوی دی عمرو بن حارث. عن بکیر نه نقل کوي د بکیر نه ان ابا السائب حدثه چې ابو السائب دته بیان کړی دی انه سمع ابا هريره رضی الله عنه يقول چې دا اوریدل دی د ابو هريره رضی الله عنه چې فرمایلی: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: لا يغتسل احدکم، غسل د نه کوي یو کس له تاسو نه فی الماء الدائم په ولاړو اوبو کې وهو جنوب، په داسې حال کې چې دی جنوب وي. دا حدیث مخکې تیر شوی دی او د دې وضاحت او تفصیل مخکې تیر شوی. دا تقریبا د ابواب چې امام نسائی رحمه الله راوړي دي تقریبا تکراری دي، مخکې د دې بیان تیر شوی. الوضوء بماء البحر، اودس کول په اوبو د دریاب. اوس امام نسائی رحمه الله د دې بیان کوي چې د بحر اوبه پاکي دي او پای باندې اودس کېدی شي، اودس پې جایز دی. همداراز د رستنی باب کې به د ګلۍ او د واورې د اوبو په اړه بیان وکړي چې هم پاکي دي. امام نسائی وایي خبر را کړی دی موږ ته قتیبه، هغه نقل کوي د مالک نه، هغه نقل کوي د صفان ابن سلیم نه، هغه نقل کوي د سعید بن ابي سلمه نه ان المغیرة ابن ابي برده چې مغیره زوی د ابي برده اخبره دته خبر ورکړی د دې خبرې چې انه سمع ابا هريره يقول، دا اوریدل دي د ابو هريره رضی الله عنه چې فرمایل: سأل رجل، پوښتنه وکړه یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. فقال دی سړي وویل: یا رسول الله، اې د الله پیغمبره، انا نرکب البحر، من سوریږو په دریاب
یعنی کشتی کې په دریاب کې سواری یو سورلی کو زو راځو په کشتیو کې په دریاب کې ونحمل معنا القليل من الماء او موږ د ځان سره لږی اوبه اخلو فإن توضأنا به که موږ اودس وکړو په هغې اوبو باندې عطشنا نه تږي کېږو افنتوضأ من ماء البحر آیا موږ اودس وکړو په اوبو د دریاب فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هو الطهور ماؤه الحل میتته د دریاب اوبه پاکي دي او د هغې مړ څیز حلال دی د دریاب اوبه پاکي دي او پای کې چې څه شی مړ وي نو هغه حلال دی نو هو الطهور ماؤه دې جمله کې استدلال دی په دې خبره باندې چې د دریاب اوبه صفا دي پاکي دي او دس پې کېږي غسل پې کېږي باب الوضوء بماء الثلج والبرد باب دی په بیان د اوداسه کې په اوبو د ګلۍ په اوبو د واورې او په اوبو د ګلۍ د واورې او د ګلۍ په اوبو باندې هم اودس جایز دی امام نسائی وی اخبرنا اسحاق بن ابراهیم خبر راکړی موږ ته اسحاق زوی د ابراهیم قال هو ينبانا جرير خبر راکړی موږ ته جرير ان هشام ابن عروه هغه نقل کوي د هشام زوی د عروه نه نبيه هغه نقل کوي د خپل پلار نه عائشه هغه نقل کوي د عائشه رضی الله عنها قالت عائشه بیبي ویلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایل به اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد یا الله وینځ زما ګناهونه په اوبو د واورې والبرد او د ګلۍ ونقي قلبي من الخطايا صاف کې او پاک کې ړه زما د ګناهونو نه کما نقیت الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې تا سپینې جامې د خیرې نه پاکې کړي نو الله مغسل خطايایا بماء الثلج والبرد نو لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته هغه معنوي خیره د هغې د وینځلو سوال کوي چې الله دا داسې پاک کې صفا کې زما ګناهونه گویا کې نبی علیہ السلام دلته تشبیه ورکړې ده چې زما دا ګناهونه زما نه داسې وینځي لکه یو خیرنه جامه چې سړی د واورې او د ګلۍ په اوبو باندې وینځي دا نهایت مبالغې ته اشاره ده نهایت مبالغې ته چې ما داسې صاف کې د ګناهونو نه لکه څنګه چې د واورې او د ګلۍ اوبه خیرې نه پرېږدي نو دا دلیل دی دې خبرې چې اوبه د واورې اوبه د ګلۍ دا صفا دي پاکي دي په دې باندې اودس جایز دی امام نسائی رحمه الله استدلال کړی دی په دې چې الوضوء بماء الثلج والبرد چې اودس په دې باندې جایز دی اخبرنا علي بن حجر قال انبانا جرير امام نسائی خبر راکړی موږ ته علي زید حجر په دې باندې دویم روایت په بل سند سره نقل کړي علي بن حجر وايي انبانا جرير خبر راکړی دی موږ ته جرير عن عمارة بن القعقاع د عماره زوی د قعقاعنا عن ابي زرعه انا نقل كده ابي زرعه زوی د عمرو بن جريرنا عن ابي هريره او نقل كده ابو هريره رضي الله عنه قال واي ابو هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایل به او دا به ویل اللهم اغسلني من خطاياي یا الله ما وینځي ما صفا کې ما پاک کې زما د ګناهونو نه بالثلج په واوره والماء په اوبو والبرد په ګلۍ نو مخکې تی واوره ذکر کړې ده وروسته تی ګلۍ ذکر کړې ده منځ کې اوبه ذکر کړې دي دا دلیل دی خبرې چې درې واړه اسباب دي د صفایي او د طهارت او د پاکۍ دا حدیث تقریبا او مخکینی چې الوضوء بماء البحر مخکې تیر شوي باب سول الكلب باب د بیان د جوټې د سپي کې سپي جوټه مخکې بیان شوې ده تفصیل سره اخبرنا علي بن حجر خبر راکړی موږ ته علي زید حجر قال هو ينبأنا علي بن مسهر علي بن حجر وايي موږ ته خبر راکړی دی علي زید مسهر عن الاعمش هغه نقل کې د اعمشنا عن ابي رزين هغه نقل کې د ابي رزين او ابي صالح او د ابي صالح یعنی د اعمش په دې حدیث کې استادان دو نفر دي یو ابو رزين دی او بل ابو صالح دی عن ابي هريره رضي الله عنه ونقل كيد ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره ويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم کله چې خکته کې سپه خپل خله في اناء احدكم په لوخي دیو کستاسو کې
یا کله چې جوټه کې سپی یو لوخه دی یو کس تاسو فلیورقه پس خامخا دې دا واړی هغه څه چې په دې لوښي کې دي لوښي کې هر شی چې و سپي جوټه کدا شوروا وه کدا مستې وي کدا نور څه وغیره هغه دې چپه کړي فلیورقه دې واړی ثم لیغسله 7 مرات او بیا دې وینځي دغه لوښی وپیري باب تعفیر الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه په دې باب کې مزید وضاحت ته د مخکنی حکم چې مخکې حکم دار راغی چې سپي یو لوښی جوټه که نو هغه لوښی وځل وینځئ اوس دې حدیث کې او په دې روایت کې چې اوس امام نسائی نقل کوي او بلکې دا په مختلفو سندونو باندې نقل کوي نو په دې کې د دې وضاحت ته چې یو ځل به دغه لوښی په خاورو کې ککړی په خاورو به وینځي په خاورو به صفا کې او تقریبا د دنیا معاصرو لابراتوارونو او لیبارټریانو د لوښ کې چې کوم خوراک پروت وي هغه سپي جوټه که نو د دنیا په معاصرو اسبابو باندې لکه شامپو صابونونه وغیره هغه لوښی دوی انځلی دی خو بیا هم وایروس او میکروب د سپي د خولې پکې موجود وي نه پاکیږي خو چې کله یې هغه لوښی په خاوره باندې انځلی دی نو دا هغه لوښي صفا شوی دی او د هغې وایروس او میکروب ختم شوی په دې اړه باندې امام نسائی وایي خبرنا محمد بن عبد الاعلى خبر را کړی دی موږ ته محمد زوی د عبدالاعلی هغه وایي چې موږ ته حدثنا خالد بیان کړی دی موږ ته خالد کم خالد زوی د حارث ان شعبة هغه نقل کوي د شعبه نه عن ابي التياح هغه نقل کوي د ابو التياح نه قال هغه وایي سمعت مطرفا ما اورېدلی دي د مطرف نه عن عبد الله بن مغفل هغه نقل کې د عبد الله زوی د مغفلنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بقتل الكلاب یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی په وجلو د سپو چې سپي وژنئ سپي مه پرېږدئ ورخص فی کلب الصید والغنم رخصت یې ورکړی دی په ساتلو د سپي د ښکار او په سپي دپاره د ګډو بیزو یعنی د ښکار دپاره سپی ساتلی شي ګډو بیزو دپاره سپی ساتلی شي او نو نبی اسلام ویلی دي چې دا سپي وژنئ او وقاله دیم فرمایلی دي اذا ولغ الكلب فی الاناء کله چې سپی خوله ښکته کړي فی الاناء په لوښي کې او جوټۍ کې فاغسلوه پس وینځئ دغه لوښی 7 مرات وپیرئ وعفروه 8 بالتراب او 8 ځلې ووینځئ خړ کړئ دغه لوښی بالتراب په خاوره نو وزل په اوبو باندې او 8 ځل په خاورو په دې ارتباط باندې امام نسائی بل روایت نقل کوي په بل سند اخبرنا عمرو بن یزید او خبر را کړی د موږ ته عمرو زوی د یزید عمر وایي حدثنا بهز بن اسد بیان کړی د موږ ته بهز زوی د اسد بهز وایي حدثنا شعبة موږ ته بیان کړی د شعبه عن ابي التياح د ابو التياح نه کوم ابو التياح چې خپل نوم یزید ابن حمید دی یزید زوی د حمید قال دی وایي سمعت مطرفا ما اورېدلی د مطرف نه يحدث عن عبد الله ابن مغفل چې هغه به دا حدیث بیانوه د عبد الله زوی د مغفل نه رضی الله عنه قال چې فرمایلی دي مخکنی روایت راوی په صحابه کرامو کې عبد الله ابن مغفل او په دې کې عبد الله ابن مغفل دی خو سند کې لږ فرق دی الته استاد د امام نسائی محمد ابن عبد الاعلى او دلته استاد د امام نسائی عمرو ابن یزید دی الته استاد د محمد ابن عبد الاعلى خالد او دلته استاد د عمر بیا بهز ابن اسد دی نور بیا د بهز ابن اسد نبر استادان په حدیثو کې په دواړو روایتو کې یو دي په مخکنی حدیث کې خالد د شعبه نه روایت کړی دی خو د دې حدیث روایت بهز د شعبه نه کړی او هغه کې شعبه به د ابو التياح نه دلته شعبه د ابو التياح نه اول ته به ابو التياح د مطرف نه دلته د مطرف نه او مطرف د عبد الله ابن مغفل نه دلته د مطرف د عبد الله ابن مغفل نه نقل کړي نو بیا پس د سند په اعلی حصہ کې محدثین او ائمه او استادان یو دي قال عبد الله ابن مغفل عنه فرمایلی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل الكلاب رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی په وجلو د سپي قال ندور تویل ما بالهم وبال الكلاب څه خبره ده څه دی حال د دوی او حال د سپو وجه څه ده قال بلا صحابي وایي ورخص فی کلب الصید
او نبی علیہ السلام اجازت کړی دی د ښکار په سپي کې وکلب الغنم او د ګړو بيزو په سپي کې چې د ښکار د پاره سپي ساتل شي ګړو بيزو د پاره ساتل شي. او وقال نبی علیہ السلام دم فرمایلی اذا ولغ الكلب في الاناء کله چې جوټه کې سپي في الاناء لوخه فغسلوه بسوینځي د غلوخه 7 مرات وپیری وعفر الثامنه بالتراب اتم پیری په خاور باندې صفا کوي او پاکي کوي. خالفه ابو هريره خلاف کړی دی د دې ابو هريره رضی الله عنه فقال وغد سویلی دی احداهن بالتراب یعنی د عبد الله ابن مغفل پر روایت کی تعفیر وعفر الثامنه بالتراب تم پیرا د خاور راغلی دا او ابو هريره عنه په خپل روایت کې دا ویلی دی چې احداهن بالتراب یو زل داغي په خاور باندې وزرین زلدی په وزلو کې یو زل په خاور باندې. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بل سند پیش کی امام نسائی رحمه الله فرمای خبر را کړی مونږ ته اسحاق زوی د ابراهيم قال هو ينبأنا معاذ بن هشام خبر را کړی مونږ ته معاذ زوی د هشام قال هو حدثني ابي ما ته بیان کړی زما پلار عن قتاده د قتادنا عن خلاص او قتاده نقل کې د خلاصنا عن ابي رافع او نقل کې د ابو رافعنا عن ابي هريره رضي الله عنه او نقل کې د ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم کله چې خکته کې سپه خپل خله في اناء احدكم پلوخ دی وکستا سو کی فليغسله پسوید انزغا 7 مرات او پیری اولاهن بالتراب اول ذلی په خاورو. په دې روایت کې د ابو هريره چې رسول الله عليه السلام نے نقل کړی دی اول ذل په خاور راغلی دی. د عبد الله ابن مغفل په روایت کې هغه اتم ذل راغلی او د ابو هريره په روایت کې اول ذل راغلی یا یو ذل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم امام نسائی وايي خبر را کړی موږ ته اسحاق زوی د ابراهيم قال غوي حدثنا عبدة بن سليمان بیان کړی موږ ته عبد زوی د سليمان عن ابن ابي عروبه اغه نقل کید ابن ابي عروبنا عن قتاده اغه نقل کید قتاده عن ابن سيرين قتاده نقل کید ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه اغه نقل کید ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغه نقل کید نبی صلی الله علیه وسلم نا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم کله چې خکته کې سپه خپل خله پلوخ دی وکستا سو کی یعنی جوټای کی فليغسله فسخام خادوین 7 مرات او پیری اولاهن بالتراب اول ذلی په خاور. على كل حال حدیث په دې باب کې مختلف راغله. یو حدیث کې اتمه پیره په خاورو په بل حدیث کې و پیری اول ذل په خاورو. د بورزن هو په دوه روایتو کې چې سندونه مختلفو اې کې دا ویل دي چې وزل انزل او اول ذل په خاورو. نو غالبا دا حدیثو د مختلفو روایتونه د سی معلومیږي چې د سپی جوټه شوی لوخه اول څه چې پای کې هغه موجود وي او جوټه کړي هغه به گزاري. دویمه دا ده چې لوخه به انځي و پیری به انځي او په دې کې یو ځل په خاور باندې. نو دا یا اوله پیرا او یا اخره پیرا دواړه په حدیثو کې نقل دي او مشکل نشته ده. که سړی ابتداءً په خاور باندې دا صفا کې او به وزل وینځي یا وزل وینځي او اخر ځل به په خاور باندې وینځي نو ان شاء الله دې کې څه مشکل نشته. باب سؤر الهره باب دې په بیان د جوټي د پښو کې. مخکې خو امام نسائی رحمه الله د سپي د جوټي باره کې بیان وکړ او هغه ډیره خطرناک ده. د سپي جوټه پلیته ده نو د پښو جوټه دعوت څنګه ذکر هم کورونه کې ګرځي راګرځي نه وزي نو په دې اړه باندې امام نسائی رحمه الله روایت راوړی دی او روایت دلیل لري په دې خبره چې د پښو جوټه پاکه ده. امام نسائی وی خبر راکړی موږ ته قتيبه بن سعید بغلانی هغه نقل کوي عن مالک بن مالکنا عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هغه نقل کوي اسحاق زوی د عبد الله زوی د ابو طلحه عن حمیده بنت عبید بن رفاعه هغه نقل کوي د حمیده لور د عبید بن رفاعه عن كبشه بنت كعب بن مالك هغه نقل کوي د کبشینه چې د کعب بن مالک لور ده ان ابا قتاده دخل عليها
کبشه وایي چې ابو قتاده راغی مونږ ته دی رانوته ثم ذکر کلمة به یوه خبره وکړه معناها چې د هغې مطلب او مقصد دا دی یعنی کبشه هغه د ابو قتاده نه روایت بالمعنا کوي دې ته روایت بالمعنا وایي چې د حدیث معنا نقل کړي د هغه الفاظ نه وي فسکبت له وضوءا ما واچولې د هغه دپاره اوبه فجاءت هرة نراله پیشکه فشربت منه نو د هغې نه اوبه وڅکلې فاصغى لها الاناء ابو قتاده ولګېده او دې پیشو ته او پیشکې ته دا لوښی نورم د سراکوب که رامایلی که ورته حتی شربت تر دې چې دې پیشکې اوبه وڅکلې د دغې اوداسه د اوبو نه قالت کبشتو کبشه وایي فرآني ابو قتاده ولید ما لره زه ولیدلم انظر الیه چې ما ورته کتل قالت کبشتو کبشه وایي فرآني زه ولیدلم انظر الیه چې ما ورته کتل فقال ابو قتاده راته وویل لا تعجبینا ای ابنة اخي ورېرې لکه ته چې تعجب کېده دې خبرې نه ته لکه چې په حیرانتیا کې واچولې د زما عمل د زما کار قلت ما ورته چې نعم او زه بالکل دې خبرې حیرانه کړې یم قال ابو قتاده رضی الله عنه وویل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انها ليست بنجس یقینا دا پلیته نه ده د جوټه پلیته نه ده ولی انما هي من الطوافین علیکم والطوافات یقینا دا پیشوګان چې دي دا د طواف کوونکو نه دي د ډیر تلونکو راتلونکو نه دي علیکم په تاسو والطوافات یعنی کلمه مذکر او مؤنث دواړه ذکر کړله ځکه پیشوګانو کې نر او ښځې دواړه په تاسو ډیر زی راځي یقینا دا ډیر تلونکي راتلونکي دي په تاسو ډیر زی راځي نو که چېرته د دې جوټه پلیته شي نو تاسو به حرج کې واچئ او پیشوګان خو تاسو ته معلوم دي چې ډېر حرصناک دي په اشپزخانه کې به ته ولاړي دسترخوان ته چې کښېني درته ولاړ به او په عذابوي به دي چې حتمي ماته څه راکړه نو که چېرته لوښي کې خوله ښکته کړه نو شرعي مسله دا ده چې دا پاکه ده د دې جوټه پاکه ده جوټه یې صفا ده او کولی شي چې جوټه شوی شی جوټه شوی ترکاري هغه سړی اخري د هغې خوراک جایز دی باب سؤر الحائض باب دی په بیان د جوټې د حایضې زنانه کې کومه زنانه چې بیماره وي د هغې بیمارې زنانه جوټه څنګه ده نو امام نسائی رحم الله په دې باندې روایت نقل کوي او هغه روایت دلیل دی په دې خبره باندې چې جوټه د هغې پاکه ده او دا ځکه وایي چې انسان ته دا اشتباه پرېوځي ځکه حایضه زنانه قرآن ته لاس نشي وړی مصحف ته لمونځ نشي کولی نو چا ویل چې دغه کارونه نشي کولی نو جوټه به هم پلیته وي وایي نه جوټه یې پاکه ده په دې ارتباط باندې امام نسائی وایي اخبرنا عمرو بن علي خبر را کړی دی موږ ته عمرو زوی د علي قال هغه وایي حدثنا عبدالرحمن موږ ته بیان کړی دی عبدالرحمن عن سفیان هغه نقل کوي د سفیان نه عن المقدام ابن شریح هغه نقل کوي د مقدام زوی د شریح نه عن ابيه هغه نقل کوي د خپل پلار شریح نه عن عائشة رضي الله عنها هغه نقل کوي د عائشة رضي الله عنها قالت بيبي عائشة وایي كنت اتعرق العرق ومزه چې ما به بیلوله د اډوکې نه غوښه په خوله اډوکې به مې راغستی و او په هغې اډوکې به ما خوله واله او په خوله به او په غاښونو به ما د هغې نه غوښه بیلوله بیا به دغه اډوکې نبي علیه السلام له ما نه واغستو فیضع رسول الله صلی الله علیه وسلم فاهو پس کې به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله خوله حیث وضعته په کوم ځای به چې ما خوله ایښې وه نو که چېرته جوټه شوی شی د حایضې زنانه هغه ناجایز وي پلیت وي نو نبي اسلام به دا کار نه کوو دا وایي کې به خود نبي علیه السلام خپله خوله په هغه ځای کې چې ما به یې ښودلې وه وانا حایض په داسې حال کې زه به حایضه وم وکنت اشرب من الاناء او ما به څکلي اوبه من الاناء د لوښي نه فیضع فاهو پس کې به خوده نبي علیه السلام خپله خوله حیث وضعتو کوم ځای کې به چې ما خوله ایښې وه وانا حائض او په داسې حال کې زه به حایضه وم نو نبي علیه الصلاة والسلام د حایضې زنانه جوټه شوي اوبه هم څکلي او د هغې جوټه شوي خوراک او غوښې هم خوړلې نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې زنانه د حیض په حالت کې وي د بیمارۍ په حالت کې وي د هغې جوټه پاکه ده او صفا ده او جایز ده باب الرخصة فی فضل المرأة
اوس جوټۍ پاکه ده، نو هغه اوبه چې زنانه استعمال کړي وي مخکې، د هغې نه وروسته یې خاوند د هغې سطل نه د هغې تالي نه چې اوبه پکې پرتې وي او د هغه نه اضافه شوي وي، د هغې اوبو څه حکم دی؟ امام نسائی رحمه الله په دې باندې باب قایم کړی دی چې جایز دي چې زنانه نه کمې اوبه پاتې شي او په یمني سړی اودس وکړي. باب د بیان د رخصت کې په زیتي اوبو د زنانه کې زنانه پاتې شوي. اخبرنا هارون بن عبد الله، امام نسائی رحمه الله وی خبر را کړی مونږ ته هارون زوی د عبد الله، قال هغه حدثنا معن، بیان کړی دی مونږ ته معن، قال هغه حدثنا مالک، بیان کړی دی مونږ ته مالک، عن نافع عند نافعنا عن ابن عمر وغنقل کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال هغه فرمایلی دي کان الرجال والنساء، و سړي او زنانا، صحابه کرام یادی، صحابیات یادی، یتوضؤون فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جميعا، چاوی با اودس کو د رسول الله علیه السلام په زمانه کې یوځه سړو خو به یوځه اودس کو، چې یوځه اودس کو نو چې بیا داغي پاتې شوی وب او یا هغه په کې لاس کته کوي او خاوند هم لاس کته کوي، نو دا د دلیل دی چې یو بل په اوبو باندې اودس کولی شي. باب النهي عن فضل وضوء المرأه، په دې کې یو بل روایت ته دا د محدثینو قاعده ده چې هغوی د دین په بیان کې هغوی هیڅ حیا نه کوي. روایات که مختلف نقل شوي نو همې نقلی، هغه مخکې کې رخصت بیان شو او په دې رستونی روایت کې نهي بیان شوی ده. باب النهي عن فضل وضوء المرأه، باب دې په بیان د نهي منع راغلی ده د زیتي اوبو د استعمال د زنانه نه، چې زنانه اوبه استعمال کی او د هغې نه کومې اوبه پاتې شي نو په هغې باندې اودس کول نه منع راغلی. امام نسائی وی خبر را کړی مونږ ته عامر زوی د علي، قال هغه وی حدثنا ابو داود، بیان کړی دی مونږ ته ابو داود، قال هغه وی حدثنا شعبة، مونږ ته بیان کړی دی شعبه، عن عاصم الاحولي، هغه نقل کوي د عاصم احولنا، قال عاصم وایي سمعت ابا حاجب، ما اوریدل دي د ابو حاجبنا، قال ابو عبد الرحمن، ویلی دی ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمه الله، واسمه سوادة بن عاصم، د ابو حاجب نوم چې دی هغه سواده زوی د عاصم دی. عن الحكم بن عمرو، هغه نقل کوي د حکم زوی د عمر رضی الله عنهنا، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأه، چې سړی دی اودس وکړي په زیتي هغه اوبو چې د زنانه نه پاتې شي. په دې حدیث کې منع راغلی ده او په مخکینی حدیث کې جواز راغلی او وروسته بل حدیث ته پای کې هم جواز راغلی. الرخصة في فضل الجنب، د امام نسائی رحمه الله مقصد په دې رستنی باب کې تعمیم فی الحکم دی. مخکې دا وه چې د زنانه په پاتې شویو اوبو باندې سړی اودس کولی شي. اوس امام نسائی رحمه الله وی، امام نسائی رحمه الله فرمایي الرخصة في فضل الجنب، رخصت په استعمال د هغه اوبو کې چې هغه زیتي پاتې شوي د جنوب نه، نو که دا سړی وي او که ښځه وي نو دې کې ګویا کې امام نسائی رحمه الله اجتهاد دا دی چې تعمیم په الحکم کوي. که زنانه مخکې اودس وکړي نو سړی وروستو په هغې اوبو باندې اودس کولی شي، او که سړی مخکې وکړي نو زنانه هم کولی شي. اخبرنا قتیبة، خبر را کړی دی مونږ ته قتیبه، قال قتیبه ویلی دی حدثنا الليث، مونږ ته بیان کړی دی لیث، عن ابن شهاب، هغه نقل کوي د ابن شهاب زهري نه، عن عروة، هغه نقل کوي د عروه نه، عن عائشة، او عروه نقل کوي د عائشې رضی الله عنها نه، انها كانت تغتسل، چې دی بی عائشې به رضی الله عنها به غسل کول مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الاناء الواحد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو لوښي کې به دواړو اودس کوو، دواړو به غسل کوو. نو د یو لوښي نه چې دواړو غسل کول نو دواړه د جنابت په حالت کې به، نو دته رسول الله علیه السلام ته د عایشې رضی الله عنها زیتي اوبه جایز شوي او رسول الله علیه السلام ته د بی عایشې زیتي اوبه، ځکه دواړه لاسونه په یو لوښي کې کته کېدل. نو دلته ظاهرا تعارض را معلومیږي په مابین د دواړو آثارو او حدیثو کې، چې یو کې نهي راغلی ده او بل کې رخصت راغلی. جواب دا دی چې دې مابین کې تعارض نشته. جمهور اهل علم که حنفیه دي، که شوافی دي، که حنابله دي او که مالکیه دي،
هغه ټول په دې نظر باندې دي چې د سړی زیاتی اوبه پاتې شوي اوبه زنانه استعمالولی شي، په دې کې هیڅ حرج نشته دی. استدلال یې کړی دی په استصحاب الحال باندې، ځکه په دې کې منع نه ده راغلې. اما د زنانه پاتې شوي اوبه پای کې منع راغلی ده، نو بیا درې واړه اهل علم، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي، امام مالک صاحب، هغوی په رخصت باندې قائل دي چې جایز ده چې د زنانه زیتی اوبه سړی استعمال کی. البته ابن حزم الظاهري رحمه الله او معتمد په مذهب د امام احمد بن حنبل کې هغه دا دي چې منع راغلی ده. خو به امام نووي رحمه الله هغه فرمایي چې دغه حدیث د نهي چې راغلی دي دا په نسبت د رخصت ضعیف دي، او بای کې بیا ډیر مزید تحقیق هغه کړی دی امام نووي رحمه الله. وعلى كل حال په معاصر علماو کې نږدې زمانه کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه وایي چې دغه نهي چې راغلی ده دا حمل ده په اولویت او کراهت تنزیهی باندې. کراهت تحریم نه دی مراد چې دا بالکل حرام دي چې دغه اوبه سړی نشي استعمالولی، نه، کراهت تنزیهی دی. اولا دا ده چې ځان له اوبه استعمال شي، او نور جایزه ده دغې اوبه سړی استعمالولی شي، کومې اوبه چې د زنانه د اوداسه نه پاتې وي. باب القدر الذي يكتفي به الانسان من الماء للوضوء والغسل. باب دی په بیان د هغې اندازه کې چې انسان پای من اکتفا کولی شي د اوبو نه د اوداسه او د غسلو دپاره. څومره اوبه پای به سړی اودس کوي، په څومره اوبه به سړی غسل کوي. نو اکثر موږ او تاسو نه په دې باب کې اسراف کیږي، او الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې اسراف ونه کړو. امام نسائی رحمه الله فرمایي اخبرنا عمرو بن علي، خبر را کړی دی موږ ته عمرو زوی د علي، قال هغه حدثنا يحيى بن سعيد، موږ ته بیان کړی دی یحیی زوی د سعید، قال هغه حدثنا شعبة، موږ ته بیان کړی دی شعبه، قال هغه حدثني عبد الله بن جبر، بیان کړی دی ماته عبد الله زوی د جبر، قال عبد الله وايي سمعت انس بن مالك، ما اوریدل دي د انس زوی د مالک رضی الله عنه نه، یقول چې فرمایلی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې اودس وکاو په مکوک، ويغتسل بخمسه مکاکیه، او هغه به غسل کول په 15 مکاکیو باندې، 15 مکاکی. په دې ارتباط باندې امام نسائی رحمه الله یو بل روایت هم نقل کړي په یو بل سند باندې. فرمایي اخبرنا هارون بن اسحاق الكوفي، خبر را کړی موږ ته هارون زوی د اسحاق کوفی، قال هغه حدثنا عبدة، بیان کړی دی موږ ته عبده څوک؟ عبده زوی د سلیمان، عن سعید هغه نقل کوي د سعید نه، عن قتاده هغه نقل کوي د قتاده نه، عن صفیه بنت شیبه هغه نقل کوي د صفیه لور د شیبه نه، عن عائشه رضی الله عنها هغه نقل کوي د عائشه رضی الله عنها نه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يتوضأ، چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم با اودس کو بمد په یو مد باندې، ويغتسل بنحو الصاع، او غسل به کول په اندازه د صاع، په مثل د صاع. دریم روایت امام نسائی په دې باب کې نقل کړی، استاد په کې ابوبکر ابن اسحاق دی، فرمایي اخبرنا ابوبکر ابن اسحاق، خبر را کړی دی مونږ ته ابوبکر زوی د اسحاق، قال هو حدثنا الحسن بن موسى، بیان کړی موږ ته حسن زوی د موسی، قال هو حدثنا شیبان، بیان کړی موږ ته شیبان د قتاده نه، او قتاده د حسن نه، او حسن د خپل مور نه، او د هغې مور نقل کوي د عائشه رضی الله عنها نه، قالت چې عائشه رضی الله عنها فرمایلی كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ بالمد، ورسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ بالمد، چې اودس به کو په یو مد، ويغتسل بالصاع، او غسل به کول په صاع باندې. په دې دریوانو روایتو کې اولنی روایت کې مکوک راغله، كان يتوضأ بمکوک او ويغتسل بخمسه مکاکیه. مکوک تفسیر په دې بل حدیث کې دی چې مکوک مد توي، او غسل به کول په 15 مودو باندې. د مود اندازه څومره ده؟ او درسو کې راغلي دي چې غسل به کول بنحو الصاع، په مثل د یو صاع باندې. اهل علم وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې د ملګرو تابعینو نه 15 قسمه مکایل نقل دي، صاع دی، مد دی،
فرق دی، قسط دی، مدی دی، مختوم دی، قفیز دی، مکوک دی. خو ډېر زیات آثار او روایت چې نقل دي نو دا په مود او سواع کې دي. مود او سواع نو که چېرته فقهاو اتفاق کړی وی په مقدار د مود او سواع کې نو دوی ټوله به بیا په هغه مقادیرو کې چې هغه کیلی دي پیمانه پې کېږي په پای کې به مې اتفاق کړی وی. خو متاسفانه چې دوی ټولو په هغې مقادیرو کیلیو کې اتفاق نه دی کړی. اهم مکایل شرعیه چې دي، مکایل شرعیه هغه اهل علم ذکر کړي دي. یو د هغې نه الاردب دی، الاردب او الاردب هم نقل دی. اردب دا یو غټ مکیال دی په مصر کې چې دی کې تقریبا 40 سواع ځایږي، 40 سواع، او بعض اهل علم وایي چې د 4 منه په دې کې ځایږي. خو د اردب تعلق د احکامو شرعیو سره نشته، ځکه دا نه دی ذکر په احکامو شرعیو کې. احکامو شرعیو کې سواع ذکر دی، سواع، سواع، صوع. لغت کې هغه څه ته ویل کېږي ما یکال به چې په باندې پیمانه کې، او په اصطلاح د فقهاو کې دا مکیال او پیمانه ده چې په بیع او شراء کې په اخیستلو او خرڅولو کې په دې باندې خلک څیزونه پیمانه کوي. او چا ویلي دي چې دا یو لوښی دی چې په دې باندې خلک اوبه څښي. او فیومي وایي چې دا مکیال دی. او د نبی علیه السلام سواع هغه چې په مدینه منوره کې و هغه 4 موده دی، 4 موده، او دا 15 رتله کېږي. 15 رتله او درېیمه حصه د رتل کم چې عراقي رتل. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سواع 8 ارطاله دی، 8 رتله دی. اگر چې په مختلفو خاریو کې په مختلف وطنونو کې مختلف سواعونه مشهور دي. سواع د اهل مدینه و چې هغه ته سواع حجازي وایي، او دویم سواع چې دی سواع اهل العراق، د عراقینو سواع چې هغه ته سواع حجاجي وایي. د مدینه والاو سواع حجازي او د عراق والاو سواع حجاجي یا قفیز حجاجي یا سواع بغدادي. دا تقریبا 3 واړه الفاظ چې په حدیثو کې استعمالیږي یا په فقه کې استعمالیږي نو یو شی دی، سواع حجاجي، قفیز حجاجي او سواع بغدادي. خو اول چې دی هغه د دویم نه وړوکی دی، یعنی د مدینه والاو سواع د عراقي سواع نه وړوکی دی. او جمهور فقها هغه تقریبا په دې باندې متفق دي چې سواع شرعي چې پای باندې به احکام شرعیه مقدر کیږي نو هغه اولنې سواع دی، وړوکی سواع السواع الاصغر چې سواع اهل المدینه دی. او په دې باندې د فقهاو اتفاق دی چې سواع مدني 4 موده دی. خو په مد کې بیا اختلاف دی. عراق والا وایي مد 2 رتله دی په عراقي حساب باندې، او مدینه والا وایي چې نه دا 1 رتل او درېیمه حصه د رتل دا د عراقي حساب باندې. نو په دې باندې د مدینی سواع چې دی دا 15 رتله دی او درېیمه حصه د رتل دا په عراقي رتل باندې. او سواع د عراق چې دی هغه تقریبا پای کې 8 رتله راځي، لکه کم قول چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. جمهور علما وایي سواع شرعي هغه سواع د مدینې دی، او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سواع د عراق هغه سواع شرعي دی چې کوم ته سواع حجاجي وایي. او په دې کې روایات د امام ابو یوسف نه، د امام محمد نه بیا مختلف نقل دي. ابو عبید وایي چې امام ابو یوسف رحمه الله هغه څه زمانه به د نورو اصحابو په قول باندې قول کوو، خو بیا په آخره کې د هغې نه رجوع وکړه د مدینې والا قول ته چې سواع د مدینې معتبر دی، سواع د مدینې. نو علی کل حال دغه د اهل علمو بیان وو په دې باب کې او په دغه مقادیرو مکایلو شرعیو کې. خو په معاصر لحاظ باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد او د احناف په نسبت باندې هغه تقریبا مکوک او مد او به 15 مکاکیک یا سواع. سواع څومره دی؟ نو سواع د امام ابو حنیفه رحمه الله او د احناف په نسبت باندې 4.9 لیټره او به تقریبا په نسبت د احناف او د نورو په نسبت باندې 4.125. او به مد چې دی دا د سواع 4 حصه ده. نو او داس چې سړی کوي
نو دا د پاسه څه 1 لیټر باندې پکار د سړی اودس وکړي او غسل چې کوي نو هغه څه د پاسه 4 لیټر اوبه باندې او غسل باید وکړي. نو په دې باب کې زمونږ استاد سنا عام طور اسراف ډیر زیات کیږي. الله دې موږ تاسو د انصاف توفیق راکړي چې په دې کې د انصاف څخه کار واخلو. او درنو اوریدونکو نننی درس کې تاسو ډیر مسائل زده کړه. یو د اوبو اندازه زده کړه، د غسل لپاره او د اوداسه لپاره څومره اوبه سړی استعمال کی. بل مداز زده کړل چې زنانه او نارینه د یو لوښي نه دواړه غسل کولی شي. سړی د زنانه په پاتې شو اوبو باندې غسل کولی شي او زنانه د سړي نه په پاتې شو اوبو باندې غسل کولی شي. د پیشو جوټې باره کې حکم بیان شو چې دا پاکه ده، د حایضې زنانه جوټه پاکه ده، د سپي جوټه پلیته ده او د هغې نه چې کوم طعام او خوراک هغه جوټه کړی یا به غورځولی شي او هغه لوښی به 7 ځل انځلی شي، یو ځل په خاورو باندې، اول ځل یا اتم ځل یا 9 ځل. همداراز اوبه د بحر هغه صافي دي او د سپي جایز دی، او اوبه د واورې اوبه د ګلۍ د صافي دي جایز دي په دې باندې. او منع راله چې جنوب سړی به په ولاړو اوبو کې غسل نه کوي ځکه بیا هغه پلیتېږي. الله دې موږ او تاسو د رسول الله علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. 93 یوه څپه